Another education year has passed. بل تعلیمي کال پیل شو خو ښځې منه دي د بیانونو علاوه ملګري ملتونه د افغان میرمنو لپاره څه کوي Actually doing to help Afghan women. You are correct. تاسو سم وایاست نوی تعلیمي کال په 2 اونیو کې پیلېږي او دا خورا ښه او قوي پوښتنه ده چې ملګري ملتونه د بیانونو پرته نور څه کوي خو دا یوازې اعلامیې نه دي ملګري ملتونه د طالبانو سره په ډیرو خبرو اترو او ډیرو پیغامونو کې ښکیل دي او نور غړي هیوادونه هم هڅوي په ځانګړي توګه په سیمه کې هغه ملکونه چې اکثریت مسلمانان دي او نور سازمانونه لکه OIC تاسو زما وپوښتل چې نور څه کېدای شي زما په اند دا مهمه ده چې فشار ته دوام ورکړو او دا روښانه کړو چې د نجونو د تعلیم پرته بله لاره نشته In your words, it's a crime against humanity. لکه څنګه چې ستاسو په وینا د انسانیت په وړاندې جرم دی د نړیوالې ټولنې نه باید د کومو اقداماتو تمه وشي Well, I think the action should come first. باید لومړی اقدام واکمن چارواکي وکړي څوک چې واک لري دوی هغه څوک دي چې باید د جزا د مخنیوي لپاره لومړی ګام پورته کړي د نړیوالې ټولنې څخه ما یادونه وکړه چې د جنسیت تعقیب د بشریت په وړاندې جرم دی دا د نړیوالې جنایي محکمې مسؤلیت دی د یوې خپلواکې ادارې په توګه زه نشم کولی د دې ادارې او څارنوالۍ په استازیتوب خبرې وکړم دوی خپله پریکړه کوي مګر دا هغه ځای دی چې ځینې ادارې مسؤلیتونه لري How do you see the future of د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو راتلونکی څنګه وینئ Women مېرمنې په افغانستان کې د سوله ییز مقاومت مشري کوي د دوی زړورتیا د دوی څرګند دریځ د دوی د بشري حقوقو لپاره دریځ هغه څه دي چې زه یې ستاینه کوم او باید ملاتړ وشي مېرمنې د افغانستان راتلونکی دي د یادولو وړ ده چې افغانستان شاوخوا 20 کاله وړاندې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون پرته له کوم امتیاز تصویب کړ دا هغه معیارونه دي چې باید وساتل شي په راتلونکي کې باید خلک د افغان مېرمنو ترڅنګ ودرېږي ترڅو دوی خپل حقونه بیرته ترلاسه کړي Was it a mistake? آیا دا اندازه غلطه و چې طالبان بدل شوي دي I think we have to look at زه فکر کوم موږ باید شواهد ته وګورو طالبان وایي د دوه تړون ته ژمن دي دا یو شی دی چې دوی په دوامدار توګه وایي ځینې داسې کسان هم شته چې په 2020 کال کې د واک ترلاسه کولو پر مهال ویلي وو چې دوی بدل شوي دي زه فکر کوم چې شواهد د دې ژمنو سره سمون نه خوري او د هغه څه ترمنځ واټن شتون لري چې دوی څه ویلي وو او څه یې کړي دي نو نور خلک کولای شي دا قضاوت وکړي او یقینا زما دریځ په دې اړه روښانه دی زه د وضعیت په اړه ډېر اندېښمن یم دا ټول په یو وخت کې نه وو ګام په ګام یې د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي Should there be a آیا د UN افغانستان نه د امریکا او ناټو ځواکونو د ګډوډۍ د وتلو په اړه باید د ملګرو ملتونو پلټنه وشي I زه هڅه کوم هغه پوښتنو ته ځواب ووایم چې د بشري حقوقو په چوکاټ کې دي نو زه به په دې اړه خپل نظر څرګند نه کړم دا د نورو لپاره پریکړه ده How has the takeover د طالبانو واک په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت څه اغېز کړی Well, I've set this out now in ما دا اوس په دوه پراخو راپورونو کې لیکلي دي یو ما تیر کال د سپټمبر په میاشت کې خپور کړ او بل مې یو یا دوه اونۍ مخکې خپور کړ او دې ریپورتونو څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د بحران په اړه سخت اندېښنې شته دي بشري وضعیت خورا جدي دی خلک په فقر کې ژوند کوي شاوخوا 28 میلیونه افغانان ضرورتمند دي شاوخوا 6 میلیونه کسان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي د بشري ناورین نور عناصر هم شتون لري روغتیايي پاملرنې ته لاسرسی او د ډیرو کسانو لپاره یو مناسب کور ته لاسرسی او بیا موږ د نورو بشري حقوقو د سرغړونو بشپړه لړۍ ګورو if the current diplomacy with the Taliban که د طالبانو سره اوسنۍ ډیپلوماسي کار نه کوي نړیواله ټولنه بل کومه لار لري one pathway that actually worries me پوهیږم ولاره چې ما واقعا اندېښمنوي هغه دا ده چې نړیوالې ټولنې بلې خواته مخه کړي هغه څه چې زه پرې اندېښمن یم هغه دا دي چې دوی ووایي ښه تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو راځئ چې خپل سرچینې په بل ځای کې ولګوو دا ما اندېښمنوي په کار د افغانستان ته زیاته پاملرنه وشي ما پرون په ژنیوا کې په خپل بیان کې ویلي و چې افغانستان ته نور ملاتړ او پاملرنه پکار ده